یو بیا زموږ مادي فولکلور چغکه ده. چغکه چې دا د توت له لرګي جوړېږي، مابین یې خالص سي، پر سر باندې لرګیان ور واچي، بیا تارونه پر وپیچي. ښه دم توت لرګی نه دی، د توت لرګی راواخلي، مابین یې ور خالي کړي. خپل استادان یې دي جوړوي، نو دا مابین یې ور خالي کړي، بیا دی اواز کوي، بیا پر سر باندې تارونه بوزي. ښه بیا دا که تاسو لیدلي دا داسې نیول کېږي، ما ته ګورئ، دا چغکه داسې نیول کېږي او هلته ویل کېږي داسې هغه لنده یا رنګۍ سي ورته وایي. رنګۍ سي دا کوږ لرګی داسې جوړ کړي، بیا پر سر باندې د آس د لکۍ وشتان دا راواخلي، پر ویه تړي، بیا دا اواز کوي. ښه اوس نو که ته چیرې ورته وګورې چغکه داسې نیول سوې ده، داسې ویل کېږي. دا لو دی. لو څنګه کېږي؟ لور څنګه راوستل؟ دلته موټی ونیوئ د لو د غنمو، هلته په لور باندې وي. ښه نو پخوا چې به زموږ خلکو لو کاوئ، نو د چغې کې بیکګراونډ دا دی چې دوی به بدلي ویلې، خوشحاله به ول. د لو پس به خواري ختم شو، یعنی په جون کې به لو وکړي، تر دسمبر به بیا دوی دغې ګرځېدی، شپږ میاشتې به دوی ډېر خوشحال و، نو ډېر غنم بیا واخیست. نو دا د غنم اشر کېدی، یو بل کلچر پکښې دی، په ګوردو به د یوه سړي کار کاوه، سبا به بیا دغه سړي د بل کار کاوه، کار پر چا بوج کېدی نه. ښه بیا نو له آره لور پر غاړه له لوه سره ډېر متلونه تړلي دي، ډېر شان. نو دا د چغې کې شکل زده دا دی لکه تش لو کوي، نو هغه دغه رنګه سټرکچر جوړ شوی دی. نو دا به پخوا خلکو په دا لو باندې بدلي ویلې، په دا لو به خوشحالۍ کولې، په دا لو باندې به بدنیتۍ او خوابدۍ نه کاوي. د ویالې په شار کې به له یو بل سره مرسته کوله، ویاله به صفا کوله، د ګرد کلي ویاله به نو زیاته دا نه و چې زما دونې د ستا دا بدنیتۍ مدنیتۍ وایي، لس کسه به پر کور راځي، یو به راځي، دوه ګوړ به راغله، دا چمګر سره وایي نه. نو دا هغه شالید خوندي کېږي، دا نه ویل کېږي. له دغه سره هم دا قسم غاړې ویل کېږي، په دغه کې د اتڼ غاړې ویل کېږي، په دغه کې کژې غاړې ویل کېږي، په دغه کې کاکړۍ سیمې مکفا غاړې ویل کېږي، په دغه کې کله د ټپو له لارې سندرې او بدلې ویل کېږي، خلک یې وایي. او هغه د نړ کژې بدلې ویل کېږي، د نړ بیا جلا سټرکچر دی د غاړو. نو دغه رنګه زموږ د چغې کې اواز خلک وایي چې چغه پکښې ده، اواز اینې پلاني چغه وکړه، ناره یې وکړه، دا وایي که نه وایي چې ډېره ناره وایي. نو دا چغه کسل ورته وایي ناره کوي تر خولې. ښه نو د چغې کې په اړه باندې چې دغه زما چغه که ستا دریا وای ناسته وای کور د بابا وای، واده مه وایه، پخوانی وخت شوی د بابا کور شوی، ورسونې ارمان پکښې دی. نو تا به چغه که راته ولې ما به دریا ولې یا ما به دریا ولې، تا به چغه کوله. نو خپل محبوب ته یو خبره کړې ده چې بې واده شپې ښې وې، ورسره لرې شو. نو دغه شان چې دي دا ستا د کلچر د مادي فولکلور رنګونه دي، دا دومره خوندور دي. بیا د نړ او د غا چغې کې په مابین کې فرق دی، بیا د دوی په ریدم کې فرق دی، بیا د دوی په موسیقي کې فرق دی. یعنی د نړ والا چې کومې غاړې کوي هغه یې پستونې کې کوي، ما در ټول پستونې کې چې چا غاړې کولې دښته به ستونچې ویلې، دا کارس به روانېدی و دښتې به ویل ستونه یې اچولی دی، ستونه یې اچولې و دغه کار ته ویل. ښه نو غاړه څله ورته ویل کېدی، دا چیرې ویل کېده؟ په غاړه کې دننه. ښه اوس خو نه یېرېږي. نو غاړه یو د ټوخي والا غاړه ده، یوه کاکړۍ غاړه ده، یوه دخه غاړه ده، یعنې یوه د هر شي ځای ده، د دریاب غاړه، د کوزې غاړه، څونې کناره چې ورته وایي. دا غاړه په یوه معنا نه ده، دا په ډېرو معناو استعمالیږي. نو دلته چې موږ هغه بیکګراونډ ته وګورو، نو غاړه له دغه ځایه وتلې ده، له هغه وجې غاړه ورته ویل کېږي. دا شکل چې دی دا صرف په کاکړو کې دلته نه دی موجود، کاکړو سره دغه دي، دلته نږدې مریان پراته دي، د نړ د ستونې اچولو رواج په دوی کې هم شته. له کاکړو سره نږدې دغه دي بلوڅان او مریان پراته دي، کیترانان پراته دي، دا یې اچي. تاسو به اورېدلي دا هغه کار کوي. نو د دې مطلب دی چې د کاکړو د بلوڅو څنګه یو رنګه کلچر دی، دا خو دواړه کوي. نو د دې مطلب دی چې دا له بلې خوا راغلی، دا زموږ نه دي، دا ډېر شاته خپله مجلس رسوي. نو دغه د دوی په سرنده کې د دوی په غږ کې فرق دی. ښه د نړ خپلې غاړې دي، دغه غاړې هم کې ویل کېږي دا موږ یې کوو، د کاکړۍ غاړې هم کې ویل کېږي، دا کژې هم کې ویل کېږي. او د نړ په خپل انداز کې 4 مصرې، 3 مصرې، 5 مصرې، 8 مصرې، 6 مصرې دا را روانې وي. کله کله بیا داسې وي دوه کسه یې کوي په نړ کې دننه، یو بل ته جوابونه وایي. د کاکړۍ غاړو هم دغه انداز دی، یوه غاړه یې وکړي بلې بل وکړي، که چېرې پر چغه که 2 کسه غاړې کوي نو بیا یو بل ته خار سره ورکوي، یو بل ته په جواب کې خبرې کوي، پیغورونه ورکوي، زموږ دوی مړونه زموږ دوی مېلمانه کوستئ کله خوند هغه بیا یې موږ ترته دا مړونه موږ کله مېلمانه نه کوو، تاسې نه کوو. ښه
دا په غاړو کې خوندي کېږي. دغه د مادي فولکلور دغه رنګونه چې دي دا څوکه له میانه روان دي. یعنی اوس ډېر کم چغک او نر غږیږي، ډېر کم په محفلونو کې دا شان شته. دغه رنګه یو بانډار کې دی، پر بانډار به یو جلا ناسته کوشه. د بانډار موسیقي هم زموږ د دغه ماحول حصه ده. خلک بانډار بل څه ته وایي او موږ بانډار بل څه ته وایو، پر دې باندې درته غږم. نو غرض مې دا دی چې مادي فولکلور که نر دی که چغکه ده که له هغو سره تړلی زموږ شعر و ادب دی، یا زموږ ژوند دی، زموږ کلچر دی، زموږ تاریخ دی. په دا کې ما درته وویل اول د چغې کې هغه رنګ داسې لو راغی، نو لو کې خو د خوشحالۍ شپې راتلې، بس بل شی به نه و. نو دغه هغه رنګ څو شاته بیایي. بیا ما درته وویل له بلوڅ سره هم دغه شی موجود دی، دا د مریانو سره هم شته، له کیترانو سره هم شته او له موږ سره سیمه دي. نو چې سیمه دي د دوی دوی له موږ راواخیستې که موږ له دوی واخیست، یا دا رنګه بیا خلک نه وایي دا دواړه له یو خوا څخه بل چا څخه دا داسې شاته ځي. نو په خپله 15,000 کاله شاته ستا تاریخ ځي، په دې باندې څه بحث کوو. نو دغه فولکلور ډولونه دي د غاړو په شکل کې تر اوسه پورې موجود دي. اوس نو د غاړو رنګ هم بدل شوی دی، د نر د غاړو رنګ هم بدل شوی دی. د کږو خلک له موسیقي سره وایي، له تبلې سره وایي، له ډولک و باجې سره وایي، له پیانو سره وایي. نو په هغه کې کله کله بانسري وي، رباب هم وي، رنګونه یې جلا وي. خو دغه زموږ هغه خپل کلچرل رنګونه چې دي دا دومره نیچرل دي، دومره خوندور دي چې ګرد د ورځې اورې ته په مړېږې نه، په ښایسته بل یا جلا خلکو دي یا جلا پېژني. نو غرض دا دی که کار کول غواړئ یا تحقیق کول غواړئ یا مطالعه کول غواړئ، پر دغه مادي فولکلور پر دغو شیانو باندې لږ چورت واستئ، یو شی تر نظر باسئ انشاءالله چې زموږ ژبه به هم خوندي وي، ادب به هم ښایسته وي، موږ به هم ښایسته وي، په خپل ځان به خبر وي. که چیرې په دغه اړه باندې پوښتنه لرئ وایي کس مرلی ورته وایي، بانسرۍ ورته وایي. بس اوس له مازه بیا هیر سي ښه، ځینې خلک مرلی ورته وایي، ځینې خلک شپېلۍ ورته وایي، ځینې خلک بانسرۍ ورته وایي. نړ بیا جلا ده ښه. نړ چې تاسو ورسئ دا کباړي بازار کې دوکانونه دي، په دوکانو تر مخ ډېر پراته وي، رنګ یې مړ کړي ښایسته ښایسته، له دغه څخه جوړېږي، له نله څخه جوړېږي، او قسم نل چې شنه کږي له مځکې مابین خالي وي، د بانس رنګه دی شنه وي. بیا په دای کې استادان خپل د اور له لارې سرویان کوي، جوړوي خپله پیمانه د خپل ناپې دی چې یو سروی تر بل لېږي بیا غږ نه کوي. ښه پخوا به خلکو ویل کېدل ککنس یو مرغه دی، د هغه په مشوکه کې سرویان ښه. نو د دانه دانه خلي راټول کم ستا له دره څخه پر ځان نغمه د سوځېدو لکه ککنس به وایم. دا ککنس په اړه ویل کېږي چې دا ډېر بد اواز کوي، تر دا سنت داسې اواز باسي. الله تعالی نیچرل سرویان دغه بانسرۍ ابتدا له ده سوې ده، مرغه دی. نو دا دومره په زوره به باندې شروع سي چې دا مشوکه یې اور واخلي، چې اور واخلي بس دی ختم هم سي ښه. نو دلته بیا دا دوی ماچولي، بچه یې ماچولي، بیا هغه غټېږي. دا اوس نو ویل کېږي چې دا له دغه ځایه زه وتلی د داود علیه السلام دغه سبلا مرغانو سره ډېر تعلق و. نو مرغان به د ده پر غږ میان وي چې به راکښته سو، ده به بیا ګرد لیدل، نبي وي هر مرغه یې لیدی. نو هغه به بیا خپل بدلي ورته ویلې، دا بلبل څنګه بدلي وایي. لیکن په مشوکه کې سرویان نشته. نو ویل کېږي چې اول وار د سوز او ساز او دغه رنګونه چې دي له مرغانو اخیستل سوي دي، چې پخوا به مرغانو خپلې نارې ولي. اوس هم د بلبل غږ چې زه سهار وخت په کور کې واورم په درخت کې نارې وي، ما ته ډېر خوند راکړ. تاسو به اورېدلی د بلبل څنګه خوږه، او دی هر وار نوې ناره کوي، هر وار نوې ناره کوي، دویم وار هغه ناره نه کوي، بدلوي. نو دا شالید یې دا دی چې راغلی له مرغانو دی، ډېر شان موږ له مرغانو زده کړي دي ښه. یوه ناسته به انشاءالله پر دغه وي چې موږ له مرغانو چې زده کړي. نو هغه په هغو کې یوه موسیقي هم د سړی پټول، ادرا قبر دا هم مرغانو راښولی دي ښه. سټور نه کول، خوراک نه کول، بس ګډه ورځ محنت و مزدوري کول، دا د مرغانو کار دی. نو موږ ته بیا هغه شان الله تعالی د مرغه په ذریعه راښولي. پر دا باندې به جلا ناسته کوو. بله پوښتنه هغه مې سر رباب هم دی. رباب د چغې کې جدید شکل دی ښه. رباب تر چغه که زور نه ده. یعنی رباب اوس لږ سره ښایسته کوي، بیا لږ نور اوږد کوي، ستراسل تارونه اوږده، نو یې ستار کوي. اوس تاسو وګورئ چغکه رباب ستار د دغو، که چغکه دونې ده، که چغکه دونې ده نو رباب دونې دی، ستار دونې دی. دا بیا هلته موسیقۍ والا چې ورسره پوهېږي نو هغه تارونه لږ نور اوږده کړي، ستې ته اواز یې څنګه وي. نو چې سټرکچر یې بدل شو نو بیا بدل شو. ځکه زه درته وایم چې بیا که خوند پراخ یې هم مادي فولکلور نه پاتېږي، که بدلون راځي له وخت سره نوی شی راځي، مادي فولکلور ازور په خپله رینوځي ښه، او په خپله له میانه وځي. بله پوښتنه نشته؟